موسم خو ماشاءالله ډېر زیات یخ دی تقریبا 60 ډګري ته دی وخت کې او دی وخت کې موږ د پول لاندې روان یو Du Arschloch, warum hast du Probleme oder du Trottel? Das ist die große Penner. Du Idiot. Ahunzada Pak Ahmad wa alaikum assalamuna. بخیر راغلی ستړی مه شي داور خان دا کوم ځای دی دا دی د چرګانو چوک قربان رحمت ارمانی وعلیکم سلام ستړی مه شي هرکلی درته وایم تاسو ټولو تیارانو دوستانو سعید وقاص احمد دا دی د چرګانو چوک دکه مخامخ دکلته کې چرګان پخېږي خفه نه شه ټولو ته یو پیره بیا وایم دې وخت کې 100 کسان ګورو ټولو ته یم چې جرمني نه یم او دا کمنټ مه کوئ بس پوه شوي او د میونیخ سیټي نه یم دې وخت کې او موسم ډېر مزېدار دی تاسو ته ښکاري په خپل هم باران وشو او دکه بیک سایډ دی کنټري ډېره مزېداره ده او وی ظالمې چې ستا د ښایسته ګورم لیونې سپېلنې شوم در پسې او وی خیر دی کله کله په موږ غریبانانو باندې سلامونه وایه او ستا د ښایسته چې ګورم du Trottel, warum hast du Probleme oder wie ich mache die Du Penner, warum machst du Maske? Warum machst du deine Maske jetzt auf? Du hast selber Corona. Muss ich die Leute sagen, ja, er hat Corona. Aber wie kam er mit der Patura Jet? وروک شه دته مخکې زه د خلکو ته وښیم چې دا هغه کینګ دی وګوره سم ډول لګې دی ټول یا bitte Das ist die große Mafia. Das ist der Boss. Fachri Alam ist Boss. Was ist der Boss? Ja, der ist meine Boss. Ja. Komm zurück. Hey. Er schaut auf dich. Ja, er hat Angst. Warum bin Khalid? فرمان نوی سم فرمان کسکر یې نه مړه ورور چرګانو چوک ترقي وکړه کنه ابو عبدالله عبدالرحمن آل ټایم څه ټایم دی ټایم ما سره شوی دی تقریبا څه ټایم دی اوس به ستاسو لپاره ګړی وګورم ما سره دي 10 منټه کم 6 بجې د ماښامې عبدالواحد ون مننه عبدالواحد تhank you ظفر علي کوم ځای دی ظفر علي دا دی جرمني دا که بي آر ټي ده دا د چرګانو له چوک بي آر ټي ده او دا اوس ماماګانو ګاډې را روان دي دې وخت کې او دا ماماګان را روان دي الله دې خیر وکړي نوابزاده یا was ist چوپان تورسترګي ته خو هر ځای کې کنه ته خو کله امریکا کې کله کینیډا کې کله استرالیا کې کله نیوزیلند کې او کله په انګلند کې کله په جاپان کې کله سویس کې کله دلته استا خو مونږ ته اړو پته نه لګي چې ته په کوم ځای کې ته خو مونږ ته لږ ځان شوکه چې ته داسې یو کنټري کې پروت یې ته په پیرس کې پروت یې ته لاړ شې ایفل ټاور سره سیلفي والا دغه والا خلکو ته شوکه چې کوم ځای کې ناست یې پته دې نه لګي او فیسبوک خلک ته لیوني کړل پیک آی ډي دې ورته یوز کې کله ورته یې دې ځای کې امجاز مې پاسولی دی کله ورته یې هغه ځای کې مې امجاز پاسولی ریل کې راشه نوابزاده څنګه یې نوي صاحب ښې به سر کې وعلیکم سلام نوابزاده
او محمد زفران سلام جی وعلیکم السلام. زبیر خلیل سلام جانی وعلیکم السلام. په خیر راغلی ستړی مشي. ظفر علي په لیګل تر کتلی کو نه په لیګل راغلی ما بالکل زموږ زهیب علي هلکه دا کاټلنګ بابوزی کې یو هی دا د کاټلنګ دغه دی که نه شهبازګړه را قسم په الله چې منشن کې ما قسمونه بس مونږ ته موټه منشن کې کوم ځای کې دا د منشن مکمل سیټي ده منځ ځای دی. محمد فیاض خان څه ټایم دی؟ ما سره 6 بجې دی. نیازي خان سلام. فاطمه مروته وعلیکم سلام. لکی مروته ته بیا څه کې؟ زیشان علي چرته زی بس روان یو. ریان دا کوم ځای دی؟ هلکه دا دی جرمني. سایره بس خوشحاله اوسې تور سترګې چې منشن کې کو هر ځای کې کو په امریکا کې او کو کینیډا کې او کو نیوزیلینډ کې خوشحاله او آباد اوسې پوه شوې. او دا میټرو خو ډېره زیاته تیزه چلیږي. یار منټ بعد ټرین راځي. عمران خان ته پکار دی چې داسې ټرینونه جوړ کړي بس بجلی والا. نوشاد علي سلامونه جانې سنګه وعلیکم السلام. سلیم سواتی مړه دا باسې ګپې سواتی مړه غلی شه. کامران هاور یو ایم دلته یو. محمد شریف خان سلام علیکم السلام. دوسترګې والله کیم سایډه بس یار دی کې خوش وې. ما ته لوکیشن رولېږه چې اوس ته را پیدا کم. رومان خان د آواز د لږ سم اف ام ریډیو والا شوې. رومان خان اف ام ریډیو والا خو نه یو پوه شوې زړګیا. او زه به تاسو ته اوس ووایم بس په دې ټایم کې زه ولاړ یم دلته د چا انتظار باندې. وای په انتظار درته ولاړ یم وای په انتظار درته ولاړ یم. وای زما د تورو سترګو جانانه وای تا خو ویل چې په 10 منټو کې به درشم. وای تا راته ویل چې په 10 منټو کې به درشم. وای په هغه 10 منټو کې خو 10 ګنټې تېرې شوې. وای په ولاړه درته مې سترګې راووتې او لاړم درته. حبیب الله سلامونه وعلیکم السلام. حبیب الله عبدالله چرګانو چوک ډېره تحقیق وکړه او که نه زه پر نیمه مزې کوه بیا خو مننه او مننه مامو هر کله راشې یاره نوي د ما ته خاص لیپ نه راکایې. نواب زاده ولې درله که زمونږ د زړګي سارې مونږ هر چا له لیپ ورکوو پوه شوې. زمونږ د ما ټول یاران دوستان یې او مونږ هر چا ته ورکوو. حیام یوسفزی شهاب علي امین خان سلام برو وعلیکم السلام. شاه اورنګز اپریدي السلام علیکم څنګه وعلیکم السلام. خیم شکر دی الحمدلله. حقانی کو دا خان څوک دی دکل ته بجلی نشته چې نو ټرین به دلته بجلی اسم بجلی داسې بجلی نشته او بیا به ټرین بس ټرین به بیا ولاړ تاسو هم پکې ناست یې که نه مزه خو هغه کوي اے سی او پکې چالو وي. علي خان لکه په سر د درد نه زما خو 24 غنټې په سر درد چلیږي. مصطفی بنگش لکه د ریډیو پاکستان والا شعر هوا کنه. ریډیو پاکستان او شعرونه برته وایم پاکستان کې کله چې چرګانو چوک کې کېنم. حیام یوسفزی سلام برادر انبوکس چیک کلګ میسج می کړی دی. حیام یوسفزی انبوکس بچیک کو څه میسج دی کړی دی پوښ په. او حبیب الله د دوبۍ نه ویلکم. ظهور شاه یوسفزی السلام علیکم څنګه وعلیکم السلام. سلیم سواتی څومره غوسه او کنه غوسه خو مونږ کوو کنه. امین خان محسن د زړه نه ډېر کمزور دی. زړه ډېر کمزور دی. الله دې ورته خیر کې جوړېدله مسافرۍ زړه والی دی. امین خان تعالی جوړې مسافرۍ ډېر زړه دغه کړی دی. حفیظ ماز خان یوسفزی لکه سم فرمان کسکر نه مړه. محمد مدثر روزانه مسافرۍ سخته ده کنه
نه مسافري الحمدلله الله رحم دی بالکل زبردست دی د مسافري سخت نه را احمد شاه سلامونه وعلیکم السلام علی رحمان اور سلام روجان سنگ وعلیکم السلام خیمه الکه 400 لکه څنګه لکه څنګه 400 لکه 400 لکه څنګه احسان خان خیمه سور کې ما محمد فیضان زمونږ د سلام پکې قبول کو وعلیکم السلام محمد فیضان راحت الله وعلیکم السلام ویلکم حارث دورانی شهاب بایتا میت پوس کولو جرمنی هده کو انګلند په ایمان وایا جرمنی بیا خوره انګلند هم خوره دواړه کنټري خو جرمن خوره بیا په هغه لحاظ باندې ملک افنان هټک سره نایس برو ثانک یو عارف خان دا کم ځای دی عارف خان دا چرګانو چوک دی محمد وقار احمد سواتی سلام جی وعلیکم السلام یو انګریز ته هورا ولا کنه هاي هاي آصف خان الک اټلی کې کومه سیټی دا جرمنی دی دا یونیورسيټی دا ماشاءالله دا کم ځای غفران الله دا جرمنی دی مصطفی بنگش اوسوای کنه یار زما د پاره ریډیو پاکستان د دا وایا یوز زل نه مصطفی بنگش نو پدی بس چلو شو به وایم درته نیازی خان در ماهام شپږ بجې ماهام دی اونینګ ټایم دی نوید اختر دا جرمنی دی اشنا یو سیکل واخله ځان لا ګرځه په مړه نو شاید علی په سیکل باندې وسکو نومان خان کم ځای دی یاره ستړی شو ما پوه شو بیټري مې لو شوه یاره بس ستړی شو خیډ مې ووهو یاره زمونږ هغه ملګری دا کلته ورغی یو دوکان ته ولاړ دی شاه اورنګزیب افریدی وی جرمنی سیستم کې سیستم دی بادشاہ اورنګزیب کې څه سیستم دی بالکل زبردست سیستم دی ښه زبردست راځه کله چوپان زه تا پسې بیک رالم لونګین خان ځان ته کې مرونی سم ملک افنان هټک ډیر ښایسته آباد اوسې ډیره مننه تاسو رئیس ملنگ سنگ حیم سرک علی رحمان محمد مزسر مننه نیازی خانو Was ist los wieder? ظالم هغه ګاډي او فوټپات ته ورخېجولو ها کومو څوک چاته نو زما سټایل داسې دی خطرناک سټایل دی هر سړی راکې انټرسټډ دی پوه شوې کو جینۍ شو خو هلک شو څه وکړو موږ له الله پاک داسې دغه راکړی نو هر سړی رانه دغه کېږي که نه انټیګانې په موږ مینېږي جینکې په موږ مینېږي نو موږ چاله ورکو ځان زړه م یو دی او هغه م چاله ورکړی دی الله تعالی
هلکانو څونه سیکلی دي هلکه دا هیټر دی کو هیکر دی کو هیکر استا دا کمنټ ډېر مشکله سره پړاویږي خو درته به ووایم چې وعلیکم سلام هیټره زه ښه یم سر کې هلکه نوم دې راله نه راځي هیکر دی کو خټر دی هیکر دی دا یو هیکر دی امین شینواری بالکل تھینک یو امین شینواری عثمان خان لك انت وش اوكنا اصبر افريوتهم شايزه ما خين في اللي ذكرنا ابو ذر خان کو سوکرا لرا کینو غره ما دغه کړه ری پوش په زه چا اکسپټ کړی ما زما بدرنګ او حایس پسې مزه دا کزړه مو خورا پوش به په ما د چانس نه لګي هیټر هیکر دا